محسن داوړ پر ګلخانانو او پاکستانی ریاست اور بل کړ. وایي پاکستان کې یو خو د افغانستان دفاع را باندې فرض ده. دا چې نورې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په پارلمان کې د جنوبي وزیرستان استازي او د ملي جمهوریت غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ وایي پښتانه که د نړۍ په هر ځای کې وي افغانستان لوی کور او د دغه کور دفاع ور باندې فرض ده. نوموړي په یو نوي ټلویزیوني مرکه کې ټینګار وکړ چې د سیاسي ویشنو باوجود پر لوی افغانستان او لر او بر یو افغان شعارونو باور لري او د افغانستان دفاع پر ځان فرض بولي. نوموړي په افغانستان کې د یو خپلواک او دیموکراتیک نظام رامنځته کېدل اړین وبلل او په دې برخه کې پاکستان ته د لوی خنډ په توګه د ملامتۍ ګوته ونیوله. محسن داوړ زیاته کړه چې بې له واکه شوي افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره وروستۍ لیدنه کې ښاغلي غني د سیمې د امنیت لپاره ګټور نظرونه لرل او دته د نوموړي طرحې او لیدلوري په اړه ګټور او په زړه پورې برېښي. داوړ تېره ورځ هم پارلمان کې وویل چې تر څو افغانستان کې طالبان واکمن وي نو پاکستان کې به داسې ډېرې بریدونه وشي. هغه وویل افغان طالبان او ټي ټي پي د پاکستاني ریاست خپله پروژه ده او د خپلو سترو ګټو ساتلو لپاره یې جوړه کړې او ساتلې ده. داوړ وایي 20 کاله مو افغان طالبان وساتل او د منتخب افغان حکومت پر ضد مو وجنګول تر څو چې جمهوریت مو ړنګ کړ، خو اوس فریاد کوي چې همغه طالبان ټي ټي پي ته پناه ورکوي. درنو لیدونکو اوریدونکو که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.